سلامونه احترامات ملګرو دا وخت موجود یو په ډیر اسماعیل خان حق نواز پارک کې او دلته سو وخت نه د محترم ایمن علي وزیر په حواله باندې په عدالت کې ریکارډ نه پیش کولو په وجه یو احتجاجي لاریون اعلان شوی او دلته نن ملګري را جمع شوي دي چې لږ ساعت کې بابت دي ځینې وځي د سټي تاڼې پورې کیس په سټي تاڼه کې ده او سټي تاڼه والا د دو ریکارډ په عدالت کې نه پیش کوي نو ځکه دا کیس دلته نور هم ځنډول کیږي او دلته ورته ضمانت کې ستونزه ده. نو ملګري را جمع شوي دي د نور ملګرو انتظار دی ګڼ شمېر تعداد میں ملګري را جمع شول. موسم هم ډېر یخ ده. کوشش به کوو چې هلته موږ سره څه هم سینیر ملګري دي هغوی سره هم د دې کیس په اړه وغږېږو. تیاری تقریبا کمپلیټ شوی ده، صرف د نور ملګرو انتظار ده او ملګري به لږ ساعت کې بعد راورسېږي. پمفلیټ وغیره بینر وغیره هم تیاری دي. موږ سره دلته د ډیر اسماعیل خان ضلعي کوارډینیټر پی ټي ایم ضلعي کوارډینیټر مصطفی چمتو هم موجود دی. دی به هم موږ ته په شارټ انداز کې د دې حواله باندې خپله خبره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته سلامونه. ملګرو لکه تاسو پته ده چې نن چې کوم زموږ احتجاج اعلان کړی و د هغه هم د علي وزیر د رهایي دپاره دی او کوم چې د ډي خان کیس روان دی په هغه کې د دوی ریکارډ پولیس نه پیش کوي. نو الحمدلله ډېر زیات ملګري راغلي هم دي او روان دي، لږ انتظار دی ورته. نن د جمعې ورځ وه، لمنځونه کوي خلک، هغه نه پس راوځي. نو انشاءالله یو منظم احتجاج به کوو او موږ به د علي وزیر دپاره د انصاف غوښتنه کوو او موږ انتظامیه ته هم درخواست کوو، پولیس ته هم درخواست کوم چې یو غیر قانوني عمل زموږ سره مه کوئ. خو یو خو جلي اف آی آر دی او هغې نه پس بیا زموږ سره دوم غیر قانوني عمل دغه دی چې د دغې کیس ریکارډ نه پیش کېږي عدالت ته. او عدالت نه هم موږ دغه غوښتنه کوو، د انصاف غوښتنه کوو چې کم از کم یو پریشر په د انتظامیه او په پولیس راولي او چې د ریکارډ ورته پیش کړي. او چې څومره هم د سوشل میډیا کسان دي څوک په د احتجاج چې موږ سره شرکت نشي کولی، هغې نه هم خواست چې دغې احتجاج ته تاسو کوریج ورکړئ په سوشل میډیا باندې او زموږ پر اواز اوچت کړئ او د علي وزیر لپاره د انصاف غوښتنه وکړئ. ډېره مننه، شکریه. ډېره مننه. ملګرو ویډیو مخ ته شیر کړئ چې تر څو دا غږ زموږ د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېږي چې د محترم ایمن علي وزیر چې کوم کیس ته په دې ډي خان کې د هغه ریکارډ عدالت ته نه پیش کول کیږي چې جج په فیصله وکړي. نو موږ سره یو بل سینیر ملګری لیګل کمیټي ممبر هم دی، دی به موږ د په اردو کې د دې په اړه باندې خپله وینا وکړي چې دا نور یاران پہ هم پوه شي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے علی وزیر کراچی کی جیل میں قید ہے. میں نے علی وزیر اس کے تقریباً کراچی میں 4 مقدمے تھے اور ہر مقدمے کا وہی جواب عدالت سے ان کو ملتا ہے جو یعنی کہ بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں. ہر ایف آئی آر میں وہ بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں. اس طرح ہر علاقے میں ان کے جیل ایف آئی آر ان پہ کاٹے گئے. ان کے بدلے آج ڈی آئی خان میں ہم نے پروٹیسٹ اس لیے بلایا ہے، اس لیے ہم نے پروٹیسٹ کا کال دی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جو علی وزیر کی یہاں پہ تانا جو سٹی تانا ہے ڈی آئی خان کے، وہاں پہ اس کی اور جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کر رہے. اسی وجہ سے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے حق نواز پارک سے پی ٹی ایم ڈی اے خان کی پروٹیسٹ نکلے گی اور وہاں تانے کے سامنے صرف اس کو ہم اس کا جو تانے کے اپنے وہ ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن جو قانون کا دائرہ ہے ان کو بتاتے ہیں کہ قانون میں یہ بھی ہے کہ جو غیر قانونی اور جیلی ایف آئی آر میں آپ نے علی وزیر کو قید رکھا ہے، اس کے لیے ہم اس سے ریکارڈ مانگنا چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش کریں. تھینک یو. اور پولیس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے اور یہ اس کے کنٹرول میں آتی ہے. ہمارے دوست نے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھوڑا بہت، اور اصل میں دوستوں محترم ایمن علی وزیر کا جو کیس ہے وہ تو مختلف جگہوں میں ہوتا رہا، لیکن ڈی اے خان کا جو ہے اس میں ان کا ریکارڈ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. تھانے والے اس کا ریکارڈ نہیں پیش کر رہے ہیں عدالت میں. ریکارڈ پیش کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ
जज फ़ौरन फैसला सुना दे, लेकिन उसकी वजह से रिकॉर्ड को पेश न करने की वजह से वो फैसला ताख़ीर का शिकार हो रहा है। सो अब PTM डी खान के दोस्तों ने एहतिजाज का खोल दिया है कि वो हक नवाज पार्क से सिटी थाने की जानिब एक एहतिजाज करेंगे और पुलिस को ये बताना चाहते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है वो कानूनी तौर पर अदालत में पेश करें। नॉर्मल गुरु दादी सनी अपडेट्स नेक्स्ट अपडेट तपर इंशाल्लाह लग साथ के बाद चेक एहतिजाजी लारियन पखपल लार शुरू शी तसर दोबारा लाइव राजू। अस्सलाम वालेकुम।